الله سبحانه وتعالى څومره غفور او رحیم ذات دی. هغه بنده چې د الله نافرماني کړې ده، هغه بنده چې د خدای تبارک وتعالی د احکامات څخه یې سرغړونه کړې ده، هغه منکرات چې الله تبارک وتعالی منع کړي وو د هغه منکراتو اقدام یې کړی دی، رقم خطرناک ګناوې کړي دي، لیکن الله دومره غفور او رحیم ذات دی. بیا که دغه منکرات والا بنده، دغه ګناهګاره بنده چې رنګارنګ ګناه کبیره د ده څخه صدر سوي دي، که چیرې الله ته متوجه سي، الله د دې کس سره مینه او محبت کوي. ان الله يحب التوابین. الله تبارک وتعالی هغه کسان چې د ګناه څخه توبه وباسي، الله ته رجوع وکړي، الله د دې کسان سره مینه کوي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي الله سبحانه وتعالی د بنده په توبه باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. بیا په حدیث کې د دې یو تمثیل بیان کړی دی، مثال یې بیان کړی. وایي کله چې بنده یو خواته د سفر اراده ولري، نو خپل پر سوارلي باندې آس وي یا اوښ وي، ټول د سفر اسباب وتړي، د خوراک، د څښاک، د ضروریات ټول اسباب پر وتړي. بیا دی روان یو بیابان ته ورسېږي، یو ریګو صحرا ته ورسېږي چې هلته نه اوبه وي نه د خوراک شي. د ډېرې ستړیا څخه خوب پر غالب سي، بیده سوی چې راکښېني د ده هغه آس یا اوښ چې ده د سفر ټول سامان پر ده باندې بار کړي وو، ټول ضروریات پر هغه باندې وو، هغه ورک دی. څونه پریشان سي، ګرځي دې خواته وزغله، دې خواته هم ریګونه دي، دې خواته هم ریګونه دي، دې خواته هم ریګونه دي، اوبه نسته، صحرا ده، هېڅ هم نسته. وګرځېدی تلاشه وکړي ناامید سوی، رالی بېرته پرېوتې په دې نیت چې نور خو نو زه مړ کېږم، د تندې چولاوه سولم، اوبه نسته، خوراک او څښاک اسباب نسته، ریګ دی، خاورې ورېګ خو نه خوړل کېږي. نو په دې نیت پرېوتې، کلمه وویل چې مړ سي. په دا وخت کې بیده سوی دی. کله چې د خوبه راکښېنستی، د ده هغه سوارلي یا آس وي یا اوښ وي، هغه د ده وسط ته ولاړې، هغه اسباب سامانونه ټول پر پراته بار وي ورباندې. څومره دوی خوشحاله کېږي. الله سبحانه وتعالی د هغه سرکشه ګناهګاره په توبه باندې در دغه سړي هم زیات خوشحاله کېږي. مه کوئ ځوانانو چې هر څومره ګناه دې کړی، الله ته متوجه سه. الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې په توبه یا الله ته په رجوع باندې الله سبحانه وتعالی ستا څخه مخ ناړي. الله د رحمت دروازې ستا په وړاندې نه بندوي، د مغفرت دروازې نه بندوي، بلکې د الله د رحمت او د مغفرت دروازې خلاص وي. الله ته رجوع وکړه. حدیث کې راځي ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. الله سبحانه وتعالی خپل د رحمت لاسونه د شپې پرانستي ویغوړي، تر څو چې هغه کسان چې ټوله ورځ یا په ورځ کې یو حصه یې په ګناه تېر کړي، الله تبارک وتعالی ته رجوع وکړي، توبه وباسي. بیا الله سبحانه وتعالی د ورځې خپل د رحمت لاسونه وغځي د پاره د دې چې د شپې هغه ګناهګاره بنده چې شپه د الله په نافرماني تېره کړې ده، د الله په قهر او په غضب یې تېره کړې ده، د خدای د احکاماتو څخه په سرغړونه باندې شپه تېره کړې ده، په ګناه شپه تېره کړې ده، هغه کس په دغه سهار کې د الله لوري ته متوجه سي چې الله یې وبخښي. د الله تبارک وتعالی رحمت ډېر وسیع دی. الله د خپل بندګانو سره ډېر زیاته مینه لري. حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي کله چې بنده ګناه وکړي، بیا په دې ګناه باندې پښیمانه سي، الله تبارک وتعالی و طرف ته رجوع وکړي، ژړا وکړي، وژاړي، الله ته وایي چې الله زه خو ناپوم، زما دا ګناه معاف کړه. په دې توبه باندې الله د ده ګناهونه معافوي. بیا څه کوي؟ هغه کسان چې د ده دغه ګناه یې لیدلې وه، الله سبحانه وتعالی د هغو کسان څخه هم د ده دغه ګناه یېروي. د ده د بدن هغه اعضا وي چې دا ګناه ځینې سره سوې ده، که لاس دی، که پښه ده، که سترګه ده، که خوله ده، الله سبحانه وتعالی د هغه اعضاو څخه هم دا ګناه یېره کړي. د قیامت په ورځ د الله حضور ته راسي،
پر ده باندې د دغه ګناه یو شاهد هم نسي پیدا. څنګه غفور رحیم ذات دی. مطلب که چیرې سړی ګناه وکړي الله ته پښیماني وکړي، الله خو یې معاف کړي، لیکن هغه کسان چې دی لیدلی دي هغه خو بیا هم ورته وایي چې دا خو پلانکی ګناهګار دی. هغه اعضا چې قیامت په ورځ الله تبارک وتعالی هر اعضا ته قوت د ګویایي ورکوي، د خبرو ورکوي، هغه وایي چې الله پلانکي وخت کې دا ګناه په ما وکړه. هغه فرشتې چې د ده پر وجود دي هغه وایي الله سبحانه وتعالی د ده په توبه باندې د ټولو څخه یې لرې کړي. د قیامت په ورځ چې د الله حضور ته راسي بیا پر ده باندې یو شاهد هم د دې ګناه نه وي. څنګه غفور رحیم ذات دی. مرسونه غولېدلي ټوله ورځ یا عمر مې په نافرمانۍ تیر کې که یو ورځ مې په زړه کې دا داعیه پیدا سي چې کاشکې الله ته نور رجوع وکړم، بیا نفس او شیطان موږ ته څه وایي دونې ګناوې دې کړي دي الله به تا څنګه وبخښي. قطعا دغه کلمه ډېره خطرناکه کلمه ده. د شیطان او د نفس په لار باندې په دغه حالت کې ولاړ نه سي تباه کېږي، نور تباه کېږي چې هر څومره خطرناکه ګناه. ما حدیث ته ویلي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي چې ستا ګناه د اسمان و کنګرو ته ورسیږي لکه ته خدای ته متوجه سي الله یې در بخښي. یو ځل په وحدت کې د شپې په درېیمه حصه کې راکښېده، اوس خو روژه هم ده، دا چانس ټول ته مهیا دی ځکه د پیشنمي دپاره اکثر راکښېني، بس دا وخت دی د دې چانس څخه ګټه واخلي. دا یو موقع ده، ځان یوازې که د مسجد کونج ته ولاړ شه، د خونې کونج ته ولاړ شه، 2 رکعاته نفل د صلات توبه وکړه، بیا 2 رکعاته نفل صلای حاجت وکړه، بیا پټو پر سر باندې واچوه، تا و خپل رب مناجات سره وکړي، لاسونه الله ته پورته کړه، ورته وژاړه چې الله زه خو ستا بنده یم، تا پیدا کړی یم، ستا د در نه علاوه کم در له ولاړ شه. د دنیا در خو ټول د ناامیدي دی، دغه یو در د امید دی. الله زه راغلی څومره عمر مې په ګناهو تېر کړي، الله ته را معاف کړه، اوښکې توی کړه. د دغه اوښکو قیمت په دنیا کې الله تبارک وتعالی وایي نسته، د دې قیمت به زه په آخرت کې ورکوم. وژاړه، دا خپل ګناهونه معاف کړه، په خپلو اوښکو باندې خپل ګناهونه پرېوله، الله ته زارۍ وکړه، الله تبارک وتعالی یې معافوي.